لومړي سر کې سلامونه د ارام ځای ټولو لیدونکو ته. رنګ او رنګونه د ماشوم بالخصوص د ټولو انسانانو په ژوند کې یو خاص ارزښت لري، یو خاص جای لري. ګرچې موږ ډېر بې ارزښته ګڼلی دا ورته، یعنې دونه اهمیت نه ورکوو چې مثلا موږ اوس هغه کوم رنګ کوو یا کوم رنګ لباس واغوندو، په کوم عمر کې کوم لباس مناسب دی موږ ته، کوم نه دی، دا به موږ مقابل نفر ته څنګه ور معرفي کړي. هغه رنګونه دي چې موږ د مقابل نفر ته ور معرفي کوي. کله چې اول یو کس ته ګوري وایي نه پوهېږم 80% د دوی د تا له کالیو نه او هغه رنګ کوم کالي چې تا اغوستي دي له هغې نه پوهېږي چې څنګه شخصیت او څنګه انسان. نو که چیرې دغه رنګونه په مناسب ځای کې وکارول شي او مناسب د خپل سن و سال په نظر کې ونیول شي او بیا واغوستل شي، دا به ډېره ښه وي او موږ به یو ښه شخصیت نورو ته ور معرفي شو. نو د ماشوم په ژوند کې هم لکه د لویانو په ژوند کې رنګونه یعنې ډېره اغېزه لري د دوی په راتلونکي شخصیت، د دوی په راتلونکي ژوند باندې، د ماشوم په ژوند باندې به هم مثبت او منفي اغېزه لري. ګورئ که چیرې یو ماشوم ته همیشه تور کالي واغوندو نو دا به یو ډېر عاجزه شخصیت وي، داسې شخصیت چې ډېر جرأت به نه لري، خبرې به هر ځای نشي کولی، خپل حق به نشي غوښتلی، هغه خپلې خبرې چې باید وکړي هغه نشي کولی. خو که ماشوم ته شوخ رنګونه استفاده شي نو بیا ماشوم همیشه با جرأته وي، خبرې کولی شي، خپل حقوق او حق وغوښتلی شي. ماشومانو لپاره تر ټولو ښه رنګ چې تر اوسه ارواپوهانو څېړلی دا ویلي دي چې د ماشومانو لپاره سپین رنګ ډېر ښه رنګ ده. دا ځکه چې ماشوم کله چې مثلا کومه خرابي کوي یا کالي خیرنوي هغه خپله متوجه کېږي او دا سپین رنګ ډېر زر خرابېږي، خپله متوجه کېږي او دا کالي خپل پاک ساتي، خپل نظافت ته یعنې ډېره توجه کوي. که چیرې موږ ماشوم ته سپین کالي واغوندو هغه به خپل نظافت ته او خپلو کالیو ته ډېر متوجه وي. نو سپین رنګ ارواپوهانو د ماشومانو لپاره ښه بللی نسبت له نورو تورو خړو رنګونه. سپین رنګ یې ښه بللی. بیا که سپین رنګ نه وي له هغې سپین ته ورته رنګونه، شوخ رنګونه، هغه رنګونه چې یعنې که ماشوم نظافت مراعت نه کړي او کالي ته متوجه نه اوسي خپلو کالیو ته چټل سي، بیا یو څوک ورته وایي چې مثلا کالیو ته دې وګوره، هغه خپله متوجه کېږي زر چې مثلا دا کالي ما 1 ساعت 2 ساعته مخکې واغوستل، اوس وګوره ما په څه حال کړه. نو طبعا چې بعد له هغې به دی د خپل نظافت ته توجه کوي. ګرچې زموږ په ټولنه کې اکثر وخت چې زه متوجه شوې یم مندې د ماشومانو لپاره سپین رنګ نه انتخابوي. که بازار ته ځي بیا وایي چې نه دا سپین دي او دا ماشوم ده تر اوسه. خو د ارواپوهانو په نظر سپین رنګ د ماشومانو لپاره بهترین رنګ ده او باید ورته استفاده سي، ځکه دوی به خپل ځان ته دغه سپین رنګ متوجه کړی شي. سپین رنګ بالکل د رنګ په واسطه څنګه رنګ د ماشوم د کوټې د رنګ کوم رنګ ده، د هغه توشکې، بالښت، روجایي، بالاخره هر هغه څه چې د هغه په کوټه کې یا د هغه خپل لباس شخصي چې کوم رنګ د موږ کولی شو د هغه یعنې په شخصیت کې بدلون راولو، د هغه په خصوصیاتو کې، د هغه په عاداتو کې، د هغه خوی عادت ور بدلولی شو. نو موږ یعنې ډېر کولی شي چې مثلا کوټه ورته یو داسې رنګ ورکړي، که شوخ رنګ ورکړي نو هغه به یو باجرته ماشوم وي. که چیرې عادي رنګونه ورکړي بیا دا دومره خپل ځان ته توجه نه کړي. که چیرې یو ماشوم شوخ رنګ اغوستلی طبعا هغه د نورو توجه وړ ګرځي ماشوم. نو که چیرې توجه وړ وګرځي طبعا چې څوک به ورته محبت ورکوي یا څوک به ورته مثبته جمله وایي یا څوک به ورته منفي، بالاخره په یو نه یو طریقه به له ماشوم سره خلکو د توجه وړ وي او له هغه سره به ارتباط نیسي. چې دغه ارتباط نیول له ماشومانو سره خپله په ماشومانو ډېرې مثبتې اغېزې لري. که ماشوم سره مثلا څوک خبرې وکړي یا ماشوم سره سلام ورکړي، د هغه نه پوښتنې وکړي، سوال و ځواب وشي، نو دا په ماشوم مثبتې اغېزه لري. نو دا هغه وخت کېدلی شي چې زموږ ماشوم د نورو توجه وړ وګرځي، لاقل د نورو ورته پام شي. نو د رنګ په وسیله هم موږ کولی شو د خلکو توجه دغه د کور کې چې کوم خلک اوسېږي د رنګ په وسیله هم موږ د ماشوم ته د نورو توجه راواړو یا جلب یې کړو. د رنګ په وسیله موږ کولی شو د نورو توجه خپل ماشوم ته راجلب کړو، هغه مثبته یا هغه پوښتنې چې لري ورته ووایو. مثلا که ماشوم یو تیز رنګ کالي اغوستي، ښایسته رنګ کالي اغوستلی دي، طبعا چې هغه انا یا هر څوک چې په کور کې دي ورته وایي چې څومره ښایسته رنګ کالي دي اغوستي یا ته څومره ښایسته ښکارېږي، نو موږ کولی شو په دې شیانو د هغه توجه ځان ته راجلب کړو. بل زاړه خلک هم باید تیز رنګونه واغوندي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې ګوره ویل کېږي چې ته
زوړ یې ته سور رنګ مه استفاده کوه یا ته دا ډېر شوخ ده او د تا عمر ډېر زیات ده دا رنګ د تا لپاره مناسب نه ده. خو زما په اند ځوانان خو هسې ځوانان دي که عادي رنګ واغوندي هسې هم ځوانان دي او ښکلي ښکاري خو دغه شوخ رنګونه تازه رنګونه د ماشومانو او د ډېرو عمره کسانو لپاره ډېر مناسب دي او هغه به دوی خوشحاله ساتي. بالکل دا ډېره اغېزه لري. ګوره په ارواپوهنه کې یو څه ده د رنګ ارواپوهنې په نامه یو څه شته چې دا چې شته نو دا معنا چې د رنګ د انسان په ژوند یا د انسان په شخصیت کې ډېره زیاته اغېزه لري او اغېزناک واقع شوی دی. نو طبعا دا چې د ماشوم کوم رنګ خوښیږي باور وکړئ د مور په نس کې چې مور کوم رنګ کالي زیات اغوندي د ماشوم به وروسته هغه رنګ بیا ډېر خوښیږي یا کوم رنګ چې هغه په اولو ورځو کې پیدا شوی دی هغه اول ورځې کوم کالي اغوستلی دي یا کوم ځای کې چې څملاستلی ده کوم رنګ درته استفاده شوی ده بیا چې کله دی غټ شو یا نوې ځواني ته ورسېدو همغه رنګ یې بېرته خوښیږي. نو دغه چې د یو چا کوم رنګ خوښیږي یا کوم رنګ سره علاقه لري ارواپوهان ډېر شخصیتي ځانګړنې له دغو نه پیدا کوي د رنګ په وسیله چې مثلا دې کس دا رنګ خوښیږي نو دغه شخص به دغه شخصیتي ځانګړنې ولري. نو ډېر یعنی نقش لري رنګ چې ته کوم رنګ اغوندې بیا هم مثلا کوټې ته کوم رنګ ورکول یا لباس کوم رنګ اغوستل او یا دغه نور شیان د ژوند کوم رنګ انتخابول دا فرق کوي. دا معنا نه چې موږ اوس کالو کې یو رنګ د یو چا خوښیږي بلکې بوتاق کې بل رنګ خوښیږي. دا هم بیا فرق لري چې مثلا څوک کوم رنګ انتخابوي د هغه په شخصیت کې نقش لري. او رواني ناروغیو کې هم مثلا که موږ همیشه خپ رنګونه داسې رنګونه چې موږ ته یعنی موږ خپه کړي نو طبعا چې دا به د موږ په شخصیت تاثیر لري. سور رنګ هم مناسب نه دی د هغه کسانو لپاره چې په رواني ناروغیو اخته دي ځکه چې سور رنګ له موږ ورنه یو تصور لرو چې سور رنګ یعنی د وینو رنګ بیا برعکس موږ داسې وایو چې سور رنګ یعنی د مینې رنګ خو دغه دواړه شیان په تضاد کې دي او د موږ په ټولنه کې دغه دواړه شیان د یو بدې پدیدې په نوم پېژندي که څه مینه ده که څه وینه ده دواړه شیانو ته یو بد تصویر لري او یعنی زړه ورته خلک نه ښه کوي. نو که دغه رنګ ماشوم ته زما په نظر ډېر استفاده شي دی به ګرچې ښه رنګونه دي هېڅ رنګ په دنیا کې چې خدای پیدا کړی ده بد رنګ نه ده خو دا زموږ تصویر ده چې ورته ښه وایو یا بد وایو یا یې ښه جوړوو د ټولنې د مور او پلار نظر مو ده چې بیا وروسته په موږ تطبیقېږي چې ښه ده یا بد ده. خو ښه ده چې موږ هغه مناسب رنګونه کوم چې مناسب دي زموږ د سن سال لپاره کوم چې موږ ورسره راحته یو هماغه رنګونه وکړو. بالکل شاعر وکولی شي خو ارواپوهان خلک عادي خلک او د ارواپوهانو نظر به بیا ډېر سره متفاوت وي او فرق پکې. ارواپوهان به دا وایي چې مثلا که څوک ډېر شوخ رنګونه استفاده کوي نو دا په یو داسې ناروغۍ ده چې خودشیفتګي ورته وایي په دې اخته ده یعنې غواړي نورو ته ځان ور وښیي یا همیشه ولیدل شي یا همیشه تشویق شي. نو شوخ رنګونه د ارواپوهانو له نظره هغه خلک اغوندي چې غواړي د نورو ولیدل شي یعنې دا کس د نه لیدلو په ناروغۍ اخته ده یعنې چا نه ده تشویق کړی چا نه دي ورته ویلي چې ښکلی یا چا هغه د استعداد نه ده لیدلی نو دی بیا غواړي د دغه رنګ په وسیله چې دی اغوندي د نورو توجه وړ وګرځي. یا هم ډېر خپ رنګونه چې څوک اغوندي بیا زموږ په ټولنه کې ورته وایي چې مثلا ته افسرده یې چې همیشه تور رنګونه اغوندې تور رنګونه خو د غم رنګ ده. اما برعکس ارواپوهان تور رنګ ډېر ښه رنګ تعبیروي او هغه خلک چې تور کالي اغوندي او د ډېر حالي شخصیت درلودونکي خلک دي یعنی هغه خلک دي چې زیات په ځان باور لري دې ته اړتیا نه لري چې د نورو خلکو له طرفه دی ولیدل شي او د ده په دغه جسم باندې قضاوت وشي. هغه غواړي د ده باطن باندې قضاوت وشي د سر خبرې وشي نه د دغه په جسم باندې په اول لیدو کې چې د کوم رنګ کالي اغوستي دي یا څنګه کالي اغوستي دي په دوی قضاوت وشي. یعنې ډېر په ځان باور لرونکي خلک به تور رنګ کاروي. خو برعکس زموږ په ټولنه کې بیا دغسې مفکوره ده چې چا تور رنګ کارولو نو هغه افسرده ده یا ډېر خفه ده یا کوم شکست یې خوړلی همداسې یو تعبیرونه ورنه لري. خو رنګونه فرق کې او ډېر غټ
بالکل میندې کولی شي چې خپل ماشوم ته چې کوم رنګ انتخابوي یا خپله چې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي په هغه مرحله کې مور کوم کالي اغوندي د ماشوم توشکه او اطاق یې بالاخره کوم رنګ ده کولی شو د ماشوم په شخصیت ته ډېر زیات اغېزه لري او د هغه شخصیت ته تغییر ورکړي د هغه عادات بدل کړي د هغه مفکوره بدله کړي د هغه راتلونکي ژوند ته نو میندې کولی شي چې خپل ماشوم ته زما ورته مشوره دا ده چې تاسو خپل ماشوم ته همیشه سپین رنګ کالي واغوندئ تر څو هغه ځان ته متوجه وکړي ګوره سپین رنګ نه ډېر شوخ رنګ دی او نه هم زموږ په ټولنه کې کوم بد تعبیر پکې موجود ده او دا رنګ کولی شي چې مثلا ماشوم ځان ته متوجه کړي چې ځکه دا سپین رنګ ډېر زر خیرنېږي بیا ماشوم متوجه کېږي چې ګوره ځان ته متوجه نه یم که زما کالي دومره زر خیرنېږي نو دا زما دماغ به مثلا که زه غلط کارونه کوم یا د خپل راتلونکي لپاره کار نه کوم دا به څومره ضررمن کېږي یا خپل جسم ته به ضرر نه رسوي که کالي دومره اغېزمن کېږي دا خو خیر پرې مینځل کېږي ولې د تا جسم ته که ضرر ورسېږي دغه بیا نه کېږي نو دغه شیانو ته ماشوم ډېر متوجه کولی شي او همدا سپین رنګونه دي چې ماشوم دغه شیانو ته متوجه کولی شي تر زیاته بریده سپین رنګونه او هغه رنګونه چې شوخ د ماشوم لپاره دې وکاروي ډېره ښه ده سلامت اوسئ